ګلونو په ګیډیو مې ګیډۍ نوبدلې خپل هېواد مې راغولی 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 خپل هېواد مې راغولی 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 خپل هېواد مې راغولی راغولی د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ زه خنګل مرخیل یم او تاسې زما هیواد یا میهن من د خپرونې لیدونکي یاستئ دوستانو دا ځل مو په دغه خپرونه کې درته د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند وزیر تنګي سیمه ځانګړې کړې دغې سیمې ته به ورځو او دغلته به د دغې سیمې له خلکو سره غږیږو او تاسې به د دغې سیمې د خلکو د حال او احوال څخه خبرو نو دغه خپرونه را سره تر پایه تعقیب کړئ او ملتیا مو وکړئ زمونږ دا ټول دی آواز زمونږ دا کور افغانستان د سترګو تور افغانستان. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ دوستانو دا د څو ساعتونو مزل وروسته دلته د دې تنګي د ابراهیم کلي په نوم باندې یوې سیمې ته راورسېدم تاسې ګورئ چې دغلته دغه سیمه څومره ښایسته ده غرونه واورې لري دغه راز په نښترو او نورو ښایسته بوټو باندې دغه سیمه پوښل شوې ده یعنې دومره یوه طبیعي او ښایسته سیمه ده که چیرې مو یو وارې ولیده نو بیا به مو له دې سیمې زړه ونه شي نو دا دلته د دې سیمې یو اوسیدونکی زما تر خوا ولاړ ده ده سره غږیږو او له ده اورو له ده به دا واورو که څه هم په تیر کې دلته دې سیمو ته سړک نه و راغلی نه و جوړ شوی نو ده سره غږیږو او له ده اورو چې تیر کې دلته سړک نه و دوی له کومو ستونزو سره مخ و او دغه راز اوس چې دغلته سړک رغېدلی ده هغه کومې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دی به یې راته وایي مشره ستړی مه شي نوم دې واخله او په لومړیو کې خو په دې راته وغږېږه چې موږ خو ډېر وړاندې راغلو دې تنګي کې وړاندې کوم کوم کلي پراته دي الحمدلله زه امل خان د ابراهیم د کلي اوسېدونکی یم دلته موږ ډېر خوشحاله یو ډېر خدمتونه موږ ته سوي دغه سړک د علاقه چې کومه تحصیلدلې ده دا په دې به غږیږو سره چې کوم کوم کارونه تاسې ته شوي دي د تنګي خولې نه تر دې پورې څومره کلي قري نورې شته وړاندې که نومونه یې واخلي کلي خو میاګانو کلی ده میرګټی ده کوړم ده منکی ده سمڅۍ ده سکندره ده وچلګډ ده او دغه میرالی ده ځنګلکی ده او سرناو ده او ګوداره ده یعنې دا کوم کلو نومونه چې تا واخیست دا ښکته موږ نه پاتې شوي دي دا موږ نه ښکته پاتې دي او پورته چې دغه پورې کلی ده امو کلی او کریټه دوو ترم آخریني سرحد دی د تاریخونو څلی دا د ننګونو څلی د تاریخونو څلی دا د ننګونو څلی مشره ته دې نوم واخله او بیا درته ووایه چې کومو ستونزې مشکلاتو چې سړک نه و داسې یو خاطره دې راته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حاجي صاحب عقل خان ده د دې بریم د کلي اوسېدونکی یم او را خاطرې خو دا خاطرې دي چې مخکې دغه سړک موږ ته نه و جوړ موږ د دې کلي نه منګل په نامه چې هغه غریبان اوس په حق رسېدلی الله دې دی وبخي د یوه زنانه هلته مریضه شوه د ده جې نه موږ د شپې په اوږو واخیسته نو موږ هغه ساحې ته ونه رسېدو یا کلینیک ته یا ولس ډاکټر ته ونه رسېدو موږ د لارې کې دې غریبې ساه وخته نو اوس الحمدلله سړک جوړ شوی ده انشاءالله په ګنټه کې ګاډي ځي هغه مشکل دی دغه سړک موږ ډېر رپه کړي دي نو ګنټه کې ګاډي ځي او بیرته راځي سبا ځي او مازدیګر راځي همدغسې د اوبو په هکله چې دغه اوبه وي انډیواله سیلاب ور ووته نور به موږ حیران وو ټوله شګه خاوره به وه اوس الحمدلله هر یو کور مخې ته ټاپ ده که شپه یې که ورځې دغه ستونزه دې موږ خدای حل کړه او دا ډېر ښه کار اوسه او بس همدغه ستونزې دي موږ نور هم ته نه مننه کړو چې موږ سره کومک وکړي چې موږ سره دغه لارې نورې هم جوړې کړي لږ لږ ستونزه په دې سړکو کې نور هم شته نو دغې نه موږ نور هم مننه کړو چې موږ سره مرسته وکړي انشاءالله اوس دغه پیل خلک موږ دغه مرسته سر ته رسېدلې د سړک او دوه پلونه د موږ ډېر ضرورت لرو چې یو د سمڅۍ ځنګل کې ورته وایي دغه ځای کې پکار ده یو کوس په میاګانو کې ګګران ورته وایي چې ځکه دا اوبه
مې د 20 شپو نه بعد دا دونه اوبه راوځي چې د سیلاب نه زیاتې وي کامې نه وي نو دغه پلو ته موږ ډېره اړتیا لرو نور الحمدلله سړک د موږ ښه ده نور دا زیات مشکل د موږ حل سوي خو د پله مشکلات موږ ډېر لرو مننه زه ښه ده چې یو اندازه مشکلات مو حل شوي ستاسې نه هم ډېره مننه مننه سلام ژوندي لره کاکا ته دې نوم راته واخله او لومړی خو بیا دغه ځای راته وپېژنه چې کومه قریه کې موږ یو ته راته په دې وغږېږه چې دلته د دې وزیرو د تنګي د دې بېلابېلو قریو خلک په څه شي مصروفه دي کاروبار څه شی ده مې عیسی خان ده او اوسېدونکی د الګډۍ د کلي او د دې ساحې ما پلار نوم چې دا حضرت خان ده او نور چې دا دلته موږ خو کاروبار دا د انجینر صاحب چې مالداري ده وزې او دا میږي دا رامې چې دي دا موږ په دې غره کې څرو او نور داسې کاروبار نشته د وطن کې مخکې به چې و دی موږ څاروي به څوک کچر ورته وایي څوک ډنګر ورته وایي که نه نو دا به مو چلولو نو مخکې به مو روزانه وري وړه بیا چې د اسلامي امارت قایم سه شی به مو وړه دغې ورۍ باندې هغه خاص مو وړه د لرګي کچرو باندې بیا به مو کوز هغه کول دا خرڅول به مو نو اوس چې دا د اسلامي امارت چې قایم سوی دا اوس چې موږ ته ورځې ټاکلي دي هره ورځ به وینه ورئ د دې غر چې دا خرابېږي ځکه خلاصېږي که نه داسې کار به وکړئ چې تاسې به 2 وریا وړئ اوس ما هغه 2 وري وړي چې څوک څاروی لري او که څوک څاروی نه لري هغه بس په د غرو کې دا وزې او میږي دا غرو کې څرئ او دا خس چې تاسې وړئ دا وچ لرګي وړئ که نه دا لامده راوهئ نه وچ چې خشته دې راوویل هغلته خو امارات خو د وچ نه پرېږدي د 2 ورځو نه مه وره چې خیشتې رووایي نور خو د جرمکۍ وچ هغه هم د غرو کې داسې نه پیدا کېږي چې خو وري هم نه ډېر بند کړي دي او نور چې دا موږ دې وطن کې هم دغه کاروبار ده او دغه ځمکې چې دي دیکاني کوي دا نیم خلک هغه کوم دیکاني کوي خو د ځمکې هم چې داسې دي ډېرې نه دي 18 غوندې کته نو کمې دي همدغه کې مصروف دي د موږ خلک په ښایستونو دی سینګار دغه جنت جنت وطن په ښایستونو دی سینګار دغه جنت جنت وطن د ډېرو زړونو خواب دا یو د ننګونو باب دا د ډېرو زړونو خواب دا یو د ننګونو باب مشره ته دې نوم واخله او په دې راته وغږېږه چې دغلته د وزیرو تنګي دغه قریو خلک روغتیایي برخه کې او دغه راز پوهنې برخه کې له کوم حالت سره مخ دي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حاجي زبردست پردیس ده د وزیرو تنګي د ابراهیم کلي اوسېدونکی یم دلته د معارف په برخه کې موږ الحمدلله مکتبونه لرو ابتدایه مکتبونه دي تر 6م ټولګي پورې او دغه د سیمې خلک د معارف سره ډېره مینه لري او خپل بچیان ډېر په شوق او مینې سره مکتب ته رالیږي او یو څه ستونزې موږ لرو د مکتب د تعمیر ستونزې دي چې یو څه کارونه یې شوي دي او په نیمګړي پاتې دي نو غواړو چې دغه د مکتب نیمګړي کارونه موږ ته پوره شي او بله مهمه ستونزه موږ دغه ستونزه ده چې د موږ شاګردان د ډېرو لرو ساحو څخه راځي نو په هغې کې داسې چې د تر 6م ټولګي موږ کوم زده کړې وکړو شاګردانو ته نو هغه شاګردان بیا ناهیلې پاتې کېږي کوم زده کوونکي موږ د 6م ټولګي فارغ کړو نو هغو په خپلو څارویو پسې یا په خپلو روزمره کاروبار پسې چې هغه کار چې معارف پورې تړاو نه لري هغو ته مخه کوي او تعلیم په نیمۍ کې ترنه پاتې کېږي نو موږ غواړو چې دغه مکتبونه موږ ته یو د تنګ ابراهیم ابتدایه ښوونځی ده چې تاسو یې پخپله ووینئ نو دا موږ غواړو چې موږ ته متوسطه شي که لیسانه وي خیر خو که متوسطي سي نو زده کړې چې یو څه حده ورسېږي بیا کم زده کړې کولی شي یا سفر پسې وکړي یا خپلو خپلوانو کره لاړ شي او روغتیایي برخه څنګه ده روغتیایي برخه خو موږ یو څه دغه د سړک د جوړېدو په اساس باندې یو څه لږ اسانه ده لکه مریض په اسانۍ سره کولی شي چې تر کاږې بازاره ورسیږي یا درمیاګانو کلینیکه ورسیږي نو نور دلته موږ کوم کلینیک نه لرو یا کومه دواخانه نه لرو خو غواړو چې دغې ساحه کې موږ ته کلینیک جوړ شي او شته کلینیک دلته نه نشته کلینیک نشته چې موږ ته جوړ شي ګرځنده کلینیکونه هم نشته چې راځي یو شی هم دلته نه راځي غیر د واکسینو ټیمونو نه وتلي د پولیو واکسین راوړي نور دلته داسې کوم
د صحت په برخه کې کوم کارونه نه دي شوي. دې چې ناروغ انتقالوي هغې پورې مصرف څومره راځي لارې کرایه څنګه ده که دې باندې لنډ وغږېږي د هغې خبره خو دا ده اوس که چېرته په ګاډی تیار روان وي نو 200 روپۍ کرایي ته ناخلي او که چېرته ګاډی نه وي مریض یې تای وي نو مجبوره یې په 3000 په 4000 افغانۍ به ګاډی نیسي د یو خوا نه او هغه به ته د روغتیایي کلینیکه پورې رسوي. هغه هم د تنګي خولې همدغه ابتدایي کوم کلینیکونه چې دي ښار ته خو نه او دې ته ښار ته خو چې رسېږي بس بیا ډېره مصرفه راځي. دغه ابتدایي مراکزو ته چې ځي د نو 3000 3500 یو ګاډی به در بس دوی نیسي او هلته به خپل مشکلات حل کوي. مننه. کور مو ودان چې راغلی او زموږ غږ مو واورېد. ملګری ته دې راته نوم واخله او بیا دا راته ووایه چې په دې سیمو یا د دې تنګي په قریو کې مخابراتي شبکې کار کوي که نه کوي که نه کوي ستونزې مشکلات کوم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرید الله ده، د دې وزیر د ابراهیم تنګي اوسېدونکی یم. دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي او دلته ډېرې ستونزې دي او دا ستونزې دي چې د دې ځای کې مسخت چې کوز چېرته مړی وشي موږ د خپلو خپلوانه نه خبرېږو نو بیا چې خبرېږو نو 2 شپې یوه شپه بیا اول راځي بیا د دې ځای کې چې موږ خپل پردی خبرونو هغه دفن سوی وي نو موږ چې کله ټلیفون ته خیزو 2-3 ګنټې لار ده مزل ده ډېر او بیا زو هغه بیا ستونزې حلو بیا موږ دې ځای نه کتره ټلیفون د کوم ځای نه کوئ؟ ټلیفون موږ پاس هغه ته وایي د پنګو نه یې کوو 3 ګنټې مزل دغې ته او بیا د هغې ځای نه بیا موږ ټلیفون رابطه کوو بیا د هغې ځای نه بیا موږ خل خبرو بیا موږ کته وځو. که ضرور کار پیدا شي نو تاسو باید 3 ګنټې مزل ورته یوې خوا نه وکړئ 3 ګنټې بلې خوا نه وکړئ پاس غره سر ته وخیږئ بیا د هغې نه بعد زنګ ووهئ بیا زنګ وویو بیا موږ مشکل مسخت خلک خبرو د خپل خپلوان چې دغسې مشکل دي بیا چې ځو نو هغه بیا تېره سوي وي او دغسې ستونزې دي دلته رسیدګي نه کېږي باید موږ شبکې جوړې شي دلته موږ ته یو څه ستونزې حل شي مشکلات ډېر زیات دي. کاکا ته هم ستړی مه شي او عجیبه بابا تا ته هم ښه راغلاست وایم. کاکا ته په دې راته وغږېږه چې دلته د دغه د وزیر تنګي د قریو د خلکو هغه رسم و رواج څنګه ده؟ دا ساحه خو داسې یوه غریزه ساحه ده که څه هم ډېره ښایسته ښکلې ساحه ده خو ورسره څنګ کې بیا غر ده. ستاسې دغه مړی او ژوندي دغه سیستم څنګه ده؟ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي لارې مو خرابې دي روغتیایي کلینیکونه هغسې نشته څنګه ضرورت وي که په دې راته وغږېږي دلته ستاسې دغه رسم و رواج کلتور مړی ژوندی دلته څنګه خلک سربراح کوي پخوا څنګه اوس څنګه د رواجونو کې خو تغییر نه ده راغلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خبره داسې وه چې پخوا وخت کې خو داسې وو چې ودونه به سو او دا رواج و چې پخوا به د مزرۍ وې پړې وې څپلۍ به وې هغه به ناوې به چې راوسته ډولونه به و یو ځای به و کلي کې به واده و بس بیګۍ به دا کورت مرت سره مګله او سبۍ به یې پسونه حلاله بیا به چې دا ناوې راوسته لونګۍ چې به یې پاچولې سور ټیکری په خپلو پښو مه یو بل جا ته به وې چې زندې به وې یعنې پیاده بتله ټول او پیدا بتلې ښځې به ورسره وي سړي به مخکې و ډول و سورني به یې ویل غرې به مه کولې هغه کې او ټیلونه کوه او څاڼې غورځوه دا کیسې به مو کولې هغې نه راوروسته بیا داسې رواج ساته مزرۍ به ورپو کړې وي بیا به یې دا زونډې لرل دا به یې ورته سره کړي وو. د مزرۍ باندې ډېر خلک نه پوهېږي لیدونکي نه پوهېږي مزرۍ څه شی سره کوي؟ مزرې څپلۍ وې مزرې څپلۍ وې پړې ونه به یې راوړې مزره بوټی ده هغې نه به یې څپلۍ جوړې کړې وې دا زونډي به یې لرل دا به یې ورپو کړې وې ورته سره کړې به وې دا یو داسې صادقه وخت و که نه هغې نه وروسته چې بیا دا رسم رواج و بیا به سبۍ پسونه وو بیا به یې تیږه درته کېښوه چې دا تیږه دې وشتې نه وي دا ناوې نه شي وړی بیا به دا کچا درول نښې به یې وشتې که نه بیا به تیږه به چا ویشته چې ویشتې به یې نه وه؟ تیږه به د هغه خلکو وشته ده چا به چې ودوله راباڼو هغو خلکو وشته ناوې به چا وړه دغه خلکو دو به وشته دو به وشته که نه چا به چې وړه دا ناوې کور نه به یې چې وړه هغو به تیږه ورته کېښوه چې دا دې وشتې نه نه شي به بیا به ما دا یو کس به چې په دې ټوله ډله کې ویشته بیا څه خبره نه وه؟ بیا څه خبره نه وه هو هر سړي به ډاجې دا خو په دې ورا کې خلکو به داسې کسان ځان سره بیول چې هغه په دې وارونو کې ښه تکړه هغه تیږه
ما خپله ډېرې وستي ښه نو بیا به دا هغه وخت کې کچه ټوپک و دا دروال او بیا اصیل ټوپک به یو نیم چا سره و نو هغه به بیا نښه وویشته بیا به چک چک وسو تېره نښه یې وویشته که نه نه و بیا به ورا روانه سوه ډول به یې مخکې وایه او سورني به غږېده بېرته به ناوې پسې روانه وه مخکې به خلک روان وو بیا وروسته کې چې بیا به ساحل لرې وه بیا یې په کچرو وړې په کچرو به ماما ورسره سپور او هغه سره وایه به یې خورزه وه که نه ماما یې راولی کچره باندې به یې سپاره کړي وو بیا به یې ورغ بیا به یې د انار ویشته هغه ته انار به ورسره و که نه ماما سره چې ننه کوله به یې د هغه به یې ویشته انار دا درشۍ ته کله به چې ناوې کور ته راوړه کور ته به یې ورسوله بیا به دا او ماما به نیولې وه د ماما سره به یې انار و بیا به یې درشۍ ته وویشته هغه به مات شو که نه هغه به یې والوتې راوالوتې بیا به یې نو بوتله ننه به یې کېنوله ماما به تنور و تورا به پنډه سوه بیا به دا توتان او چارماغ او نینې به یې کړې وې دا به یې زولۍ ډکې کړې په دې ورا به یې ویشولې دا به یې چې ویشولې نو نوره به دوه وسوه بیا به تلو خپلو کورو ته او اوس په دغه رواجونو کې تغییر راغلی نه راغلی اوس پس د هغې نه اوس داسې رواج د انقلاب چې ګډ سه انقلابونه سو مهاجر سو خلک بېرته سو دلته چې راغلو اوس هغه رواج تغییر خوړلی هغه رقم نشته اوس نه هغه نه ډولونه سورنیم کې وي بس نه چی کوي نه چی کوي نه هغسې غري کوي بس چا سره خپل یو وکړي دسمال راوړي که نه پخوا به مو چې چېرته لاړو چې چا خور لور به مو کوله نو ارګه به لاړه هلته به پنځه شپږ کسه سپین ږیري بیا به نو سرې ټوټېږۍ چیرې کړې دا سرو کې به راته کېښوي دا رواج و سرو کې به یې سرې ریښکۍ زنګولې رابغلو چې موږ دسمال راوړو کار وشو ډزې به یې وکړې ډزې به یې کولې که نه چې دا کار به وشو نو هغې نه وروسته ولور خو ما چې په خپله واده کړی په 2000 روپۍ هغه په همغه روپۍ 2000 روپۍ به وې ظاهرشاه د وخت روپۍ درته ښیم 2000 روپۍ 14000 ما خپله په 10000 کړی هو کور واده دغه کلي کې مې کړی دی هغلته اوس ولورونه زیات شوي دي اوس 6 لکه او 15 لکه 8 لکه 10 لکه اوس داسې دي او اوس شیشه کوي اوس داسې رواج څه چې دسمال درکوي روغه جوړه به راوړې او د هغه خبره ډېرې کیسې دي هغه دغومره رسم و رواج ډېر زیات شوی نه هغسې ډزې شته نه هغه رواج ته اوس او نکاح د هغه خبره پلار په کور کې تړي مالته و تغییر یې کړی مخکې به نکاح چېرته نکاح میکاح نه وه په خاطر ریښې به مې راوړې نوره نکاح ښکلې شوه بیا به مې چې راوسته کور ته هغې نه پاسته به مې 2 کسه هغې نه پاسته به مې چې نکاح په تړله ښه مننه کاکا تا سره همغږي وو حاجي بابا ته راته ووایه نوم دې مو واخله ته په خپل هلته اوسېدلی واده دې په همدې سیمه کې کړی حاجي حضرت خان حاجي بابا تا هم واده همدلته کړی ما واده دلته کړی ته یې واده لنډه کیسه وکړه لنډه کیسه دا ده د نه خو زه مشر یم دا مې تره د زوی وراره وه خو مشر یې دی هو ما په 8000 روپۍ واده کړی 8000 همدغسې ډولونه 4-5 جوړه لګم نه اګام میاګان څپری دا د موږ واده راغلي وو 4-5 جوړه نیانو نامتو واده و ښه دغسې واده بل چا نه و تېر کړی په تنګي کې و دغسې بیګۍ کوره ته مومګل غوړي مو ورته اچول سوچا دا نه و دا شویله او سبوی پسونه وو شېرواګانې به یې پخ کړي وي شولام نه وه همداسې خنک به یې ویسته که نه د شېروا به یې پاچوله د شېروا به یې پاچوله موږ تاریخ په دغه رقم حاجي بابا واده همدغسې لکه دا اوس یوه شپه یوه ورځې همدغسې و که نه زیات 2-3 ورځې به نه 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 بیګۍ و خوړه باندې که او سبا ته یې وره هغلته داسې شپه ما یوه شپه واده و یوه شپه واده و خو خوراک پکې کوره ته غوړي وو کوره ته غوړي وو سبوی په سور و بیګۍ کوره ته غوړي وو ماشاءالله حاجي بابا دا رنګ دی داسې سور او سپین دا خو دا کوره ته غوړي هو دا خوړلې اوس دا بله را پیدا شو که نه دغه غونډ مرضونه معدې او فشار او مرالیا ټولې په دغو کې دي د پخواني خلک چې قویم دي خو علت یې همدا ده چې دغسې خوراکونه یې کړي هو دا چا نه پېژانده دا چا نه خوړه غوښې موږ نه خوړې غوښې مو نه خوړې پسونه مضبوط وو ښه وخت تېر شه اوس بېکاره راغلی بېکاره رواج راغلی زړه بدون راغلی خفګان راغلی انقلاب هغسې مینه محبت به نه چې شوروي راغلی هغې نه ایستی موږ مې محبت ورک سوي دا موږ تنګی بیا هم شکر ده ښه ده دا موږ کام نه ده بیا هم رواج ښه ده مړي ژوندي ته ډېر ټیټ ولاړ وي و
فټ ولاړ مننه حاجي بابا خیر اوسې خدای دې وکړي. ښه کاکا ته راته داسې ووایه چې د واده او د دې کیسې خو دې وکړې خدای ناخواست یو مړی وشي بیا هغه څنګه جنازه یې چېرته هدیره نږدې لرې عیدګاه ځایونه لکه جنازه چې کوم ځای کېږي نږدې ده لرې ده په دې هم لنډ راته وغږېږه. بالکل خبره داسې ده چې موږ دلته زندیه دیره وه دغه ځای کې نو د میاګانو نه نیولې تنګي خولې نه یار دوست او د تنګی خو کته پورته میاګانو نیولې تر دوو پورې دا ټول خلک ته خبر کېده که نه یا به مې نه لیږه لا به مې سړی لیږه خبر مو سره کم کوم خبر مې یا به مې سړی لیږه هغه وخت کې یا به نه وو دا د کام نه وي دا به مې لیږه نو مخبرې او تلیفونونه نه وو بیا به مې پسونه مسونه حلال کړه او خیرات به مې پرې وکړه نور به جنازه پرې وکړه یا به مې داسې خوړ کې وکړه دا به مې کوم پټي کې وکړه یا دا بامونه ډېر لوی وو لوی بامونه وو یا به مې په دو وکړه نو بیا به مې دغه ډیره کې سره ښخول پورې ډیره چې چېرته وه هلته لکه ګودرې پلو که داسې به وه دلته به اوس مې د دې ډیرې جوی نه تنګ سوي دي اوس یې پاس پنګو ته وایي اوس یې پاس دلته جګو غره سر ته هلته یې جګو او جنازه به رواجونه خو نه وو دویمه او درېیمه ورځ څلورمه ورځ داسې کیسې خو ډېرې نه وې نه هغه دوه به خلاصه سوه نو بیا به که څوک یار دوست و دوه ته به پاتې سو نو نور هم هغه خبره به خلاصه به سوه معامله او اوس هم هغسې ده اوس هماغسې ده اوس رواجونه داسې دي چې لږ خلک کم ډېر سوي دي او خلک پخوا کم وو دومره نه وو هدیرې هم زندې وې اوس مې لږ بهر کړې ده بس لویه هدیرې دي لویه دشته ده هغه مننه خیر اوسې کاکا کور ودان حاجي بابا تا نه مننه خیر اوسې چې دومره تکلیف مو تېر کړه او موږ سره مو دغه مرکه وکړه تاسې خدمت کوم لازم ده مننه خیر زمونږ مینه زمونږ راز زمونږ د ټولو دی آواز زمونږ سمسور افغانستان د سترګو تور افغانستان. د تلویزیوني سفر د خپرونې قدرمنو لیدونکو او ګرانو اورېدونکو نو تاسې را سره د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند د وزیر تنګي د بېلابېلو سیمو د اوسېدونکو خبرې نظرونه او غوښتنې واورېدې او ومولیدې او دغه راز د دغو مشرانو له خولې مو بیا د دې سیمې هغه رسم و رواج کلتور پخوانی او اوسنی دا مو واورېده او ومولیده نو قدرمنو زموږ د نن خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا مو زه خانګل مرخیل په پاک الله سپارم الله مو مل شه.